د زکات د پاره نصاب سلور سیزونه دي. سلور سپین زر دي، سره زر دي، نقدي پیسې دي، مالی تجارت ته. دا سلور سیزونه دي. د یو سړي سره سپین زر دي 52 تولې سپین زر، 2.5 تولې سپین زر چې د یو انسان سره دی په د باندې زکات لازم دی، فرض دی په زکات دی به ورکوي. کو نور سره اډو صحیح نه، خو چې 2.5 تولې سپین زر ور سره دی به زکات ورکوي. دویم سره زر دی. د سرو زرو نصاب چې دی 1 تولې سره زر دی، 1 تولې سره زر. د کم نارینه سره یا د کم زنانه سره 1 تولې سره زر موجود دی، په دې باندې زکات فرض دی اگر چې 1 روپۍ ور سره ولی نه وي. دا سره دی خرڅ کی زکات ته ورکه، خو زکات په ورکه زکات فی. دلته یو مسله بل یاد وساتئ، 1 تولې نصاب دی. د 1 تولې نه چې بر هر څومره بیا په دې ټولو زکات ورکه. بعضی خلکو ته دا غلط فهمي راځي او غدا وای چې 1 تولو نه په بر چې په هغه زکات ته په 1 تولو کې نشته. دا غلط فهمي ده. ګوره وای د 1 تولو نه چې په بر چې په دې کې څه دی زکات ته. مثال پتا ور چې لس تولی نو صرف د 2 تولو بلکې زکات ورکه. نه خبره دا نه ده چې لس تولی د لسو واړو به زکات ورکه. 1 تولې څه دی نصاب دی. نصاب دریم دی نقدي پیسې. نقدي پیسې د نقدو پیسو نصاب چې دی هغه 52 تولې سپین زر. د 2.5 تولو سپین زرو قیمت چې نن سبا څه دی نو دغه څه شی دی دوره نقدي پیسې چې د چا سره دی صاحب نصاب دی غالبا 1 लाख روپۍ څخه کم یا پورته راځي. 1 लाख روپۍ نن زمانه کې 1 लाख روپۍ یا 2000 3000 باندې یا لاندې د سیبوي. خو 1 लाख روپۍ چې نن سبا د چا سره نقدي فرتی دي د صاحب نصاب دی، په د باندې زکات لازم دی، زکات په ورکوي. پوه شئ کنه. 1 लाख روپۍ څه کم 2000 3000 لاندې باندې، خو دغه لاک تی غالبا چې دا د چا سره وي د صاحب نصاب دی به څه ورکوي زکات په ورکوي. سلورم سیز دی مالی تجارت. مالی تجارت دکان دستا یا بل کاروبار دی د پلاټونو د گاډو یو کاروبار دی، په دې مالی تجارت باندې زکات دی بشرط دی چې نصاب ترسي. یعنی دومره وړوکی دکان کې دی چې پای کې د 1 लाख روپو سامان نه د 1.5 روپو سامان دی، پکې پای زکات بیا نشته دی. چې کله نصاب ترسي مالی تجارت یعنی دومره دکان دی چې د 1 लाख روپو سودا پکې پرته ده، په دغه دکان باندې زکات دی. دی باندې څه شی دی زکات دی. یا گاډی دی. گاډی نو ګوره یو خو هغه گاډی دی د سړي چې ځان له کور له ساتي، څه ساتي کو 2 ساتي کو 3 ساتي، خو چې په استعمال کې د ګټې په نیت نه اغستی. په کور کې 2 گاډي دي، یو دی 3 دي ارسو دي، خو د ګټې د تجارت لپاره نه دی اغستی. د کور کسان ځان له استعمالي په دغه گاډو زکاتو نشته. دې زکاتو خو کو 2 گاډي 3 گاډي دی په دې نیت اغستی چې ریټ پر راځي خرڅوم وي بیا پیسې شه دی زکات دی. بیا د په مالی تجارت کې راځي. دارنګ فلاټونو کاروبار سو کې پلاټ زمکه اخلي. نو کو زمکه دې د پاره واغسته چې ځان لدی اغسته، کور لدی اغسته، فصل لدی اغسته دا یا دې اس اغسته، خو تجارت د پاره دی نه دا اغسته، هغه زکات نشته. هغه زکات دغه چې کم فصل تکیږي هغه شرط چې ورکای دغه زکات دی. خو د زمکه په قیمت باندې بیا زکات نشته. کو پلاټ ته اغسته په دې نیت چې تجارت په کده فلاټونو کاروبار کوي، تجارت ته پاره دی اغستی، یا گاڑی دی بدین یا تاغسر تجارت دا پار دا بارگینه کار کئی نبیا دا دغی پلاٹ پا قیمت باندې دا دی گاڑی پا قیمت باندې سشه ده زکات ده. دومره مسئله خو پوه شوی کنه. اوس یو خبر دادا دکان کې سامان دی، ما خو درته وی چې دکان په سامان باندې سشه ده زکات ده. دارنګ گاڑی ده پلاٹ ده د تجارت د پار دی اغسته په دې باندې سشه نه زکات ده. نو دې کې به کم قیمت له اعتباري زکات به تک په کم حساب سره وباسي، په کم ریټ سره به وباسي چې په کم ریټ تا دا گاډي اغسته د دکان سامان دی اغسته
پلاټ ته غسه په دې به زکات وباسي او کو به کم ریټ خرڅي پاغي به زکات وباسي. دا یو خبر ده کنه. اکثر خلک تاسو کوي را زما سره دکان کې سودا ده ز زکات وباسم خو په کم ریټ زکات وباسم. دیکھ په بازاري ریټ له اعتبار وسلا بازاري ریټ نه د اغستلو ریټ نه د خرڅولو ریټ کم د مارکیټ ریټ چې پاغي باندې به زکات وباسي. د مارکیټ ریټ بعضی شیخ خلک ګران خرڅ کی ٹھیک شو هغه له اعتبار نشته لري چې کم نرخ د دې په مارکیټ کې عام ریټ د دې چلیږي هغه باندې به زکات وباسي. کو هغه گاډي کو هغه پلاټ ته کو هغه د دکان سامان دی مال تجارت کې به زکات په دغه حساب سره وباسي. بیا یو مسله په دې کې بل ده اکثر خلک دا ډیر تاسو کوي چیر زما په چا باندې قرضه ده داغه زکات په ورکوم کنه ورکوم او چې په ما د چا قرضه ده داغه بس حکمي. مسله یاد وساتئ ستا چې په چا باندې قرضه ده دا ستا پیسې دي زکات پته ورکای زکات پته سکای ورکای. ستا چې په چا باندې قرضې دي هر څومره پیسې دي که خلکو ترې قرض ورکړي د دې زکات پتا باندې دا ستا مال دی د دې نه زکات وباسي. خو په تا باندې د چا قرضې دي د دې خبره ده په تا باندې د خلکو قرضې دي دې کې مسله دار چې داغه زکات نشته. مثال فتور زما سره 1 लाख روپۍ نقدي پرتی دي خو 500,000 روپۍ په ما باندې څه دي قرضه ده نو چې دا 500,000 ته مثال په تور زلې رقم بیا سره پاتې کېږي 500,000 نو زه صاحب نصاب خو بیا نیم کنه نو بیا دغه زکات نو چې په تا باندې د خلکو کمی قرضې دي دا به ته وباسي په دې زکات نشته دی راغی نه ما سیوا چې ستا سره کم مال پاتې کېږي په هغه باندې بسې زکات وي خو کو صاحب نصاب زکات په دې ورکه کو صاحب نصاب نه پاتې کېږي بیا در باندې نشته دی. مسله فو شوي کنه. نو د زکات متعلق دا اهم مسلې دي چې موږ په دې باندې ځانو پوه کو. دا رنګ مارکیټ ته ستا دکانونه دي مارکیټ ته راخړې دکانونه دي راخړې آیا په دې زکات شته که نشته؟ د مارکیټ په بلډینګ باندې زکات نشته. مارکیټ په بلډینګ باندې زکات یا 2-3 ګاډي دی اغستی خو په کرای باندې چلیږي خلکو ګاډي کنه سورلو د پاره اغستی په کرای باندې چلیږي تجارت ته پاره نه ځان له کاروبار د پاره اغستی په دغه ګاډو باندې زکات شته که نشته؟ سورلو د پاره اغستی ځان له کاروبار لا یا مارکیټ ته په دې نو په دې باندې زکات نشته. د مارکیټ په بلډینګ زکات نشته کاروبار لدی ځان له سورلو د پاره ګاډ اغسته په دې په قیمت باندې زکات خو د دې نه چې کوم کرایي راځي د دې مارکیټ د دکان نه چې کوم کرایي راځي یا د دې ګاډي نه چې تاله کوم مزدوري راځي کو دا مزدوري نصاب ته رسیده مثال به تور 1 लाख روپو ته په دغه باندې بیا څه شه دی زکات لاکو ته رسي لاک نصاب دی غالبا سبا صالبان ټول سپین زر دی خو یا څه کم څه زیات خو اندازتن لاکو ته رسي یا 2000-3000 باندې یا لاندې نو د دې په کرای باندې زکات شه د مارکیټ نه چې کوم کرای راځي یا د ګاډي نه چې تا ته کوم کرای راځي هغه زکات شته خو د دې ګاډي باندې او دغه مارکیټ په بلډینګ باندې زکات نشته. دا مسله ځان سره یاد کړئ. باقي دا مسله سره زرو د سرو زرو کې خدای ته ما یو خبره وکړه چې د سرو زرو نصاب چې دی ونی می تولی سره زر دی ونی می تولی سره زر خو دې کې خبره ټیک شو یو مسله پکې راته یاد شوله تاسو دی نه او چې په ونی می تولی سرو زرو باندې زکات شته دا خو نصاب دی. اوس کو د چا سره 4 تولی 15 تولی 3 تولی دی آیا په دې باندې زکات شته او کو نشته؟ دا مسله یو پیچیده مسله ده مې پکې پریخم د دیو جنو دا یو اختلافي مسله ده نو بهر تاسو ته پوسو کو بیان دی کوم وسو دا لکه اختلافي غونډه مسله ده چې آیا د ونی متولونو سره اوس کم دی آیا په دې باندې زکات شته او کنيشته؟ علما ولیکلي دي ته مسله د زم ویل شي د یو زنانه سره یا د سړي سره 4 تولی 15 تولی 3 تولی 2 تولی سره زر دی خو دلته سره نغدي پیسې م لګشتا 1,000 روپۍ دي 2000 دي 100 دي 300 دي دورو سره شته نو د دې نه به زکات ورکي دې نه به څه ورکي زکات ورکي ځکه چې دا سره زر مونږ د پیسو سره زم کو کنه نو بیا په توله باندې 52 توري سپین زر غالبا کېږي ځکه توله خو د 2 لک روپو د پاسه ده او 52 توري سپین زر خو هغه د لاکو ته پاتې شوي دي نو بیا په توله سره باندې څه شته زکات شته دی ځکه چې موږ سپینو زرو ته راواړو کنه نو په توله سره زر باندې څه کېږي 52 توري سپین زر
کیږي. نو بیا کو یو توله سره زر وي نو علماء لیکلي چې دلته سره لږ غونته کې پیسې چې هغه سره یو ځکه مسله به د زم شي بیا په زکات دی. خو دې کې درته زه یو مسله به وکم او هغه دا ده چې علماء ویلي دي وایي دي کې د انسان حالت ته کتل پکار دي. د انسان حالت ته کتل پکار دي. یو انسان داسې دی یا یو زنانه داسې دی دک یو توله سره زر لري نور سره د سره څه شی نشته دی نو هغې ته مه وایه چې زکات ورکه پتو ورته مه ورکوه. خو که یو سړی داسې دی د هغه حالت ته ته ګوري چې یاره دی زکات ورکولی شي زکاتو نو که 2 تورې دي که 3 تورې دي دی د هغې زکات ورکولی شي نو بیا مسله دا ده چې زکات تی ورکي. دا مسله یاد شوله د زکات من الزنا د زنا نه بدترینه ګناه ده. غیبت د زنا نه سره بدترینه ګناه ده. استاد به وایي چې غیبت د زنا نه څنګه بدترینه ګناه ده. هغه مقصد دا ده چې یو سړی نه زنا وشي زنا کنه نو د خپېمانه وي کنه وي د خپېمانه وي خامخا سو باسي چې په زړه کې سنا سه ایمان وي د چانه بدکاری وشي د انسان سو باسي ضرور توبه وباسي. ډېر خپېمانه چې دا رانه سو شو چې په زړه کې ذره بره ایمان چې ایمان پکې نه خو بیا څه کوي نو کوي او غیبت چې کوي نو دې نه څوک توبه نه وباسي ځکه دا چاته ګناه نه ښکاري نو هغې دا ګناه کبیره ده. دی په دې ګناه کې مبتلا د بل سپکاوی کوي په زړه کې دا راځي هم نه چې زه په ګناه کبیره کې مبتلا یم. د دې وجه نه د حدیث مبارک کې ورته ویلی شوي چې ګوره غیبت د زنا نه غټه ګناه ده. د زنا نه پکې سړی توبه وباسي غیبت نه به ګډو څوک وباسي نه توبه او بلکې په غیبت کې به څه کوي چې د چا د غیبت کړی دی که نه نو د هغه نه به هم معافي غواړي د الله په دربار کې به هم توبه وباسي خو چې د چا د غیبت کړی دی هغه ته به هم وایي چې هلکه ګوره ستا مې ډېرې بدې بیان کړي خو معافي راته کوه خو هغه معاف نه کړي الله دې نه معاف کوي. دا ساته نو ابلیس وی دا ګبین مې دل هغه دا شهدو دا مې دل هغه د څو غیبت کوي چې په دې شونډې ورته ومږم او خاص کر ځان د دې ښځو د شونډې خو د دې ګبین نه خالی کېږي نه ځکه چې دا بل کار نه غیبت او چې دوه تنه یو ځای کېږي په درېیمه باندې به یې راغستې خوس به یې راښ کړي نو کسې کوي نو دې نه ځان ساتل پکار دي. وی ښه په دې رو باندې څه کوي وی دایرې د یتیم په سر باندې اچومه دا په سر باندې اچومه د یتیم په سر باندې اچومه چې خلک ترې نفرت کوي. دایرې د یتیم په سر باندې ځکه اچومه چې خلک ترې څه شروع کړي نفرت شروع کړي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله یتیم جاړي د الله عرش پړه کېدو شي چې کله یتیم په جړا شي د الله عرش پړه کېدو شي او الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای زما فرشتو لاړ شئ په دې ماشوم چا ظلم وکړو چې د هغه پلار ما په خاورو کې پټ کړی دی د باندې چا ظلم وکړو چې د چا پلار ما په خاورو کې پټ کړی دی په دې بېکسه باندې چا ظلم وکړو نو په یتیمانانو باندې څه پکار دی رحم پکار دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چا چې د ځان سره یتیم په خوراک کې شریک کو کنه الله تبارک وتعالی د دغه انسان دپاره جنت واجب کو الله تبارک وتعالی دپاره څه واجب کو جنت واجب کو چا چې یتیم ځان سره په خوراک کې شریک کو چې روټۍ خورای یا خو ځان له دسترخوان له څوک راولی داسې غریب او یتیم دسترخوان له نشي راوستی که نه نو کور له وله څه لیږه کور له ولې لیږه. یو ورځ علي رضی الله تعالی عنه په ژړا شو ژړلي چا ترې نه تپوس وکړو چې شیر خدا ولې ژاړې په څه باندې په ژړا یې وی 7 ورځې وشي ما له مېلمه نه دی راغلی 7 ورځې وشي ما د مېلمه سره ډوډۍ نه ده خوړلې یریږم په دې باندې هسې نه چې زه الله تبارک وتعالی د خپل نظر نه ورتاو کړم کو زه خو به چېرته الله ورتاو کړی د خپل نظر نه نه یم چې 7 ورځې وشي او ما د مېلمه رانغې ځکه جاړم په دې خبره باندې ځان له چېرته دومره څوک ګورئ ښه یا ورله کور ته لیږئ په غریبانانو یتیمانانو باندې څه کوئ رحم کوئ رحم و یو سړي ګیدړ نیولی و نو یو چې وجنم دی نو ګیدړ ورته وی کو زه دې ووجلم خو قیامت راتلونکی دی کو زه دې مړ کړم نو څه راتلونکی دی قیامت راتلونکی دی ما فرېږده وګورئ په ما ونه بلسئ کو مړ دې کړم الله قیامت قایموي قیامت راځي سړی مو یېرېدو چې یار د یو ګیدړ په راتلو باندې قیامت راځي خو نه یې وجنم که نه نه یې وجنم که نه څه له یې وجنمه نو الله تبارک وتعالی فرمایي فقد جاء اشراطها د قیامت علامات راغلي دي سپګمۍ نبی علیه الصلاۃ والسلام په اشارې سره 2 ټوټې شوي ده دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اخیری پیغمبر دی ورستو تینا بل پیغمبر راتلون کې نشتا دام د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی نو فقد جاء اشراطها نو قیامت علامت سری راغلی دي خو فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم الله تبارک وتعالى فرمای او چې کله در باندې قیامت راغی نو د کم طرف او بیا تاسو نصیحت حاصل کړئ فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم دوی بیا د کم طرف نه نصیحت حاصل کی چې کله په قیامت راشي چې کله په راشي قیامت راشي خو یا غټ قیامت راتلون کې دی یا وړو کې قیامت راتلون کې دی څنګه وړو کې قیامت راتلون کې دی وړو کې قیامت خدا راتلون کې دی د مرګ هم د انسان باندې څه شي د قیامت ته کنه قیامت ته کنه هغه خلک یو کیسه کوي یو سړی ګیدړ نیولې و کنه غالبا داسې کیسه کوي و یو سړی ګیدړ نیولې و نو یو چې وجنم دی نو ګیدړ ورته وی کو زه دې او جلم خو قیامت راتلون کې دی کو زه مړ کړم نصر راتلون کې دی قیامت راتلون کې دی ما فرید وګوره په ما ونه بلسي کومند دې کړم الله قیامت قائمي قیامت راځي سړی مو یې د چار د یو ګیدړ پر راتلو باندې قیامت راځي خو نه وجنم کنه نه وجنم کنه سله وجنم نو سړی چې ګیدړ پرې خو دو نو چې ګیدړ روان شو نو چې کړه کې په چا قیامت راتو کو نه راتلو په ما خو راتل کنه چې زه دې وجلې نو کو په چا قیامت راتو کو رات نه راتو په ما خو قیامت کنه نو ځکه مې درته وی چې کومل ډکلم قیامت راځي نو دا درته چې کوم سړی مړ شو په د قیامت راغی کنه په د باندې قیامت راغی نو چې کله د زنکدن سلګۍ دي شروع کړي نو فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم بیا به د کم طرف ته نصیحت قبول کړي په دغه ټایم کې بیا هر انسان د الله تبارک وتعالى سره روغ کوي خو دغه ټایم دروغ نه دی ښه د انسان توبه در هغه پورې قبلېږي تر څو پورې چې د ځنکدن غرغړ نه شروع کړي د ځنکدن علامات لا نه دي شروع شوي چې کله ځنکدن شروع شو بیا کو انسان توبه وباسي بیا د توبه نه قبلېږي نو غرض می دا کو چې قیامت راتلون کې دي علامات مخکاره شوي دي علامات مخکاره خو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وفات شو ابو طالب کنا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو او د مکه والو تکلیفونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د حد نه زیات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل غلام د ځان سره کو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وی راځه طائف تزو په مکه کې زمون خبر څوک نه مني کې دې شي په طائف کې زمون خبرې ته څوک وک کی دي کې دې شي حالت زمون سمرګری فائدہ شي نبی علیہ السلام په دې اسره باندې طائف تلاړو چې کې دې شي زمون خبره الت امن لشي نو 10 نبوي او لسن نبوي او د شوال میاشوا یعنی د وړو کې اختر چې کوم میاشتا د شوال میاشوا او نبی علیہ السلام طائف تلاړو په طائف کې درې رونه او دا درې وړه د طائف سردارانو د یو نوم عبد د بل نوم مسعود او د بل نوم حبیب دا درې رونه او دا درې وړه د طائف سردارانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ د دې درې وړو سره ملاقاتونه وکړو نو دی یو ورته وویل چې نبی علیہ السلام کله هغه ته دعوت ورکوي زه د الله پاک پیغمبر یم او په ما باندې ایمان راوړه زه د الله نبی یم په ما باندې ایمان راوړه هغه ورته دا جواب ورکړ وی الله تبارک وتعالى جو پتا باندې د خانه کعبه د پردش لول غواړي چې ته نبی جوړ کړی الله د خانه کعبه د پرده روغه خو خنه د چې ته نبی جوړولې دا سي جواب نبی عليه الصلاه والسلام ته ورک چې داغه نمایش شو دی بل رور لراغه چې دی بل راغه کنه دی بل ورته جواب ورکو وی الله تبارک وتعالى په دې دومره مخلوق کې جستانه بغیر بل څوک نه مونته چې پیغمبر جوړ کړی وي الله ته نبی جوړ کړی الله ته پیغمبر جوړ کړی بل څوک ورته نه ملایدل او چې کله نبی عليه السلام د دریم لاړ کنه دا غدرې مرته جواب ورکو وې زستا سره خبرې نه کول غواړم زستا سره خبرې نو کوم د سره خبرې کوم نه وې زکه کو چرته ته د الله پیغمبر یې او بیا زستا انکار کوما نو بیا په ما باندې د الله عذاب راشي او کو ته د الله پیغمبر نه یو داوا کوي نو بیا ته داس انسان چې ستا سره د خبرو د سره ضرورت نشته دی زستا سره خبرې کوم نه خو ایمان رانو خبرې ته وخت کې نه خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دې درې واړو نه امید شکر نه واپس شو نو په کار خدا و چې خبره خو نه منله خو زه مسافر دې پرې د وای چیزي خدا دومره ظالمانو چې د طائف کم الکانو
داسې لوفر ټایپ الکانو هغې ته اواز وکړو وی دا کم الک چې راغلی دی دا مسافر چې راغلی دی دی وایي زه پیغمبر یم په کاڼو یې وولی وی په کاڼو وی شړی د طایف نه نو د طایف چې څومره الکانو لوفرانو او ماشومانو هغه په نبي علیه الصلاة والسلام پسې شو وروسته د طایف لوفران الکان دي او مخې ته د دواړو جهانو سردار روان دی مخې ته د دواړو جهانو سردار روان دی او شاته پسې هلکان چغې وی او په کاڼو یې ولي په کاڼو باندې ولي نبي علیه الصلاة والسلام سره زید بن حارثه دی روایت کې راځي و چې په نبي علیه السلام په گزار کې د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ته ځان مخې ته کو وی نبی علیه السلام به چې یو قدم په ځمکه کېښود نو دوی بوله د خپه په غرګي ویشته نو چې هغه به اوچتوله بله به یې کېښوده نو دا بله به په غرګي ویشتله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې دومره د کاڼو ګزارونه وکړو دومره د کاڼو ګزارونه وکړو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د خپو نه وینې روانې شوې دا کاڼې چې دی دا څه وینې کوي خو ځای نه که نه دا څه غشی خونده چې ځای وینې کوي کاڼې خو په کاڼې سره خو پاله اسانه وینې نه راوځي خو دومره زیاتې په کاڼو باندې ویشته دومره زیاتې ویشتې د نبي علیه السلام د بدن نه سره روانې شوي وینې روانې شوې روایتو کې راځي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام چې کم پیزار په خپو او کمې پاڼې په خپو هغه د وینو ډکې شوې دومره به ګزارونه په نبي علیه السلام وکړو دې بدبختو به چې کله نبي علیه السلام کېناستو او لاسونه به یې په ځان باندې داسې کړو او د دوی د کاڼو نه به یې ځان پټ کړو په دوی کې به یو بدبخت راغی نبي علیه السلام به یې د اوبو نه ونیو نیغ به یې کړو چې نبی علیه السلام به په ځمکه کېناست او ځان به یې د دوی د کاڼو د پټو سره به یې داسې ښکته کړو یو بدبخت به راغی بیا به یې اوچت کړو او چې وبه یې درو بیا به یې پرې د کاڼو ګزارونه شروع کړو نبی علیه الصلاة والسلام وایي بېهوشه شو زمکه تراتاو شو چې کله زمکه تراتاو شو زید بن حارثه رضی الله تعالی ورمنډ کړه او نبی علیہ السلام په وګکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زید بن حارثه رضی الله تعالی منډي وی روان دي شاته پس الکان روان دي پکانو ویلي چې پکانو وی زید بن حارثه رضی الله تعالی دومره وارخطا شو کنه چې دغه تک د عتبه باغو عتبه او شیبه تاسو پیژنئ د نبی علیہ السلام د ټول نه غټ دشمنانو د عتبه باغو نو زید بن حارثه رضی الله تعالی په ځان پوه نشو د عتبه باغ ته وردن نشو چې د الکانو نه پټ شي چې وردن نشو نو داسې یو ونه و د انګور ونه وه هغې ته د نبي علیه السلام داسې سملو او زید بن حارثه رضی الله تعالی سره کېناستو الکان ترې نه واپس شو عتبه چې نظر شو که نه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نبي علیه السلام پوښ کې راغی داسې سر یې اوچت کو چې سر اوچت کو دغلته کې عتبه ناستو مخامخ د هغه باغ و چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نظر پریوتو د عتبه د سترګو نه مخ کې روانې شوې اوس دا هغه دشمن دی چې د نبی علیه السلام په مرګ پسې به ګرځېدو د ده د لاس نبی علیه السلام مکه پرېښې وه خو چې کله د نبی علیه السلام دا حالت ولید که نه د سترګو نه اوښ کې روانې شوې طایف والا تاسو د سره ډېر ظلم وکړو طایف والو د محمد سره داسې نه و پکار تاسو سره ډېر ظلم وکړو ډېر ظلم خو وکړو نو داسې د انګور یو غونچه راوشو کوله او بیا چې په خپل وړنو ځان ورته ملامت ښکارېدو نو خپل غلام یو دا عداس نومو عداس خپل غلام ته عداس ته وي دله اوسه د انګوره دا ورله ورکه او دا ورته ووایه چې ستا د زما په رشتهدارۍ باندې قسم چې ګوره دا واپس ماته نه کړي د انګور نه خامخا وخوره دا ماته واپس نه کړي نو چې عداس د انګور نبي علیه السلام له وړه که نه دا عتبه راولېږل او وایي چې ستا د زما په رشتهدارۍ قسم یې خیر د کو دشمنان یې خو رشتهدار مې یې چې دا ماته واپس نه کړي د دې انګور نه خامخا وخوره تا سره طایف والو ډېر ظلم وکړو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغې انګور نه داسې یو دانه راوشو کوله که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویله عداس ورته وایي دا کلمه خو دلته څوک نه وایي په دې ښار کې خو دا الفاظ ما د چا نه دي اورېدلي دا تا د کوم ځای نه وویلو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وی ولې ته د کوم ځای یې نو هغه ورته وایي زه د نینوا یم د نینوا وی کوم نینوا د کوم چې زما رور یونس ابن متا اوسېدونکی کې و دی ورته وایي ته یونس څنګه پیژنې نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي زم پیغمبر وم او هغه زما رور یونس ابن متا هم سو پیغمبر هغه ځکه پیژنم وی دی عداس رامنډې کړي او د نبی علیه السلام د لاسونو د خپې ښکلول شروع کړه ځکه دی په خپله عیسایي و د نبی علیه السلام د خپې او لاسونو یې ښکل کړو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قسم په الله ته د الله پیغمبر یې د غلام په ایمان راوړو
ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د انګورو نه یو څو دانې داسې وشو کولې وای خوړلې داسې په اسمان کې یو ګړز وخته چې یو ګړز شو. نبی علیه السلام بر اسمان ته وکتل ځکه نبی علیه السلام په دغه ټیم کې څه الفاظ وویلو چې کله خپل حالت ته وکتل کله چې د وینو سور دی او په اوښ کې راغی نو داسې اسمان ته وکتل او نبی علیه السلام د خولې نه یو څو الفاظ ووتل وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس. الله ته ما چاته سپاري الله خیر دې چاته پرېښوده ما دشمن په لاس کې ورکړم الله طائف ورته زما سه حالت الله زما دې حالت ته وګوره چې د نبی رسول الله د خولې نه د الفاظ څنګه اوتل کنه الله ما چاته سپاري تکلني الى عدو الله دشمن ته سپارلم د دشمن په لاس ته ورکړم الله بس د الله جوش راغی الله په غضب کې راغی په اسمان کې یو ګړز وخته چې یو ګړز وخته نبی رسول الله داسې بر وکتل کنه جبرئیل علیه السلام دی. نبی علیه السلام ته وی د الله پاک پیغمبره الله راولېږل طائف والو مکی والو چې تاسو سره څوک الله ولیدل زما سره د غرونو فرشتہ الله را لګلی دا الله تبارک وتعالى فرمایي وي زما حبيب ته وای چې ما ته حکم وکړي چې دا زه په دا غرونو راجیب کم د مکه او د طائف د خلک د دوه غرونو په منځ کې ومګم چې دوی تاسو سره څوک هغه ما ولیدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي نه جبرئیل داسې مکوها جبرئیل داسې مکوها زه الله رحمت للعالمین را لګره ما زه الله غضب نه را لګره خیر دې کو دوی ایمان راوړي جبرئیل خیر دې کو دوی ایمان را نه وړي د دوی اولاد ورا شوغه به ایمان راوړي د دوی اولاد ورا شوغه به سره وړي ایمان راوړي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن من خپل نفرت ته وګورو من خپل دشمنو ته وګورو په یو بل پسې مونږ نه کوو په یو بل پسې نه ودرېږو یو بل سره دشمنی دي په ده پسې مونږ کېږي په ده پسې نه کېږي په تا پسې کېږي په ده پسې نه کېږي په یو بل فتوی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر دشمنان دي د نبی علیہ السلام محبت ته وګوره الله خیر دې کومه په ګټولي الله زه خو تا رحمت را لګلې ما الله زه خو تا غضب نه را لګلې خیر دې کو دوی ایمان نه راوړي الله د دوی اولاد به ایمان راوړي دوی اولاد به ایمان راوړي ورنه یو بل ته مسافر دی یو بل ته دا یا پیغمبر دی یو بل ته په مقدس مکه څوک شته دی نه دا هغه د خولې نه د الفاظ بې اختیار ووتل الله په چا مسپاري الله په چا مسپاري الله ورته وایي زه مګم په دې غرونو کې الله نبی رسول الله وایي نه 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 زه رحمت یم زه بدل اخیستونکی نه یم. دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سفر واقعه د طائف بیا چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه عداس چې دی عداس ما چې ته نبی علیه الصلوۃ والسلام له دا انګور راوړو د چې کله بیا دا عتبه نه دی دا نبی علیه السلام سخت دشمن مې په دغه ټیم کې په نبی علیه السلام باندې د عتبه هم تر سره راغلی حالانکه په جنگ بدر کې د کافرو جنډه چې ودا د عتبه سره وا په جنگ بدر کې د کافرو جنډه د عتبه سره دومره د نبی علیه السلام سخت دشمن وو خو په دغه ټیم کې په نبی علیه السلام تر سره راغلی نه چې کله دا عتبه او شیبه د دوه ورونه دي غزوه بدر تطلق کنه د نبی رسول الله خلاف دا عادت چې کنه د دوی په خپل پورې خته دا خو د دوی غلام کنه وی الله ته وګورئ چې مزه هغه د الله پیغمبر دی تاسو دغه مقابله نشئ کولای خدای ته وګورئ الله ته وګورئ د خپل بوتانو ته وګورئ دا خلاف مزه هغه سره جنگ مکوئ خو عتبه او شیبه لاړو الته بیا مردار شو په جنگ بدر کې دواړه الته مردار شو نو دا یوزل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کو اذا الله پاک پیغمبره پتا باندې چرته د غزوه احد نه سخت ورځ بل راغلی دا ځکه په غزوه احد کې د نبی علیہ السلام او یا یاران شهیدان شو او یا ملګری شهیدان شو او غاخونه مبارک او تلغم شهیدان شو نو عائشہ بیبي ته تاسو کوي او د الله پاک پیغمبره پتا باندې چرته د احد د ورځ نه بل سخت ورځ راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او عائشہ ستا کوم چې زه ډېر تنګ کړم کنه او ستا کوم زه چې کله د مکې نه وستم کنه او په کوم ورځ د طائف والو لاړم طائف والو چې ما سره سکړي دي کنه هغه شان سخت ورځ په مانه درغلی بیا هغه د ټولو نه سخت ورځ د طائف هغه بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف نه واپس شو نو په واپسۍ کې مقام نخله یو ځای دی الته سورج نبی علیہ السلام قیام وکړو التفات شو او د شپې مونږ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
او په مانځ کې د قران تلاوت کو او د سوره احقاف الله تبارک وتعالى بیا دا یو څو پیریان دغه تل تقریبا وکسار وتنه نبی سم د شپې مونږ کو په مقام نخله کې او وتنه داسې د پیریانو تیرېدل اغه قران ووري د بیا خپل قوم تلاړو الته دعوت شروع کو د ذکر په سوره احقاف کې په دې آیت کې دی وایي صرفنا الیک نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا چې کله قران ووري د کنه چپ شي او قران ته وکه خود فلما قضي کله چې نبی رسول الله د قرات نه فارغ شو کنه نو ولوا الى قومهم منذرين خپل قوم تلاړو دعوت شروع کو د پیریانو دغه وته د پیریانو ایمان راوړو چې کله طائف له د نبی رسول الله ایمان رد کو بیا نبی رسول الله واپس کې مکی ته روان دي نو چې مکی ته راته کنه نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی ته فرمایي او دا الله پاک پیغمبر مونږ بچرته زو مونږ بچرته زو مکی والا خو تعالی رستلې دي مکی والا خو تر مکی نه شړل دي مونږ اوس چرته زو ته مکی ته څنګه زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زید الله بخیر کی او الله به زمونږ د اسلام غالب کی ته پروا مه کوه نبی رسول الله چې مکی ته راورسېدو یو تن و هغه ته وی ما ته پناه راکا ما ته سره راکا پناه راکا هغه ورته زه تا ته پناه نشم درکولی د بل تن نه پناه وغوښته ما ته پناه راکا هغه ورته زه تا ته پناه نشم درکولی بیا یو دریم تن لاړ چې دا غنو مطعم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطعم ابن عدی هغه لاړو دا د عدی زوی مطعم ابن عدی وی ما له پناه راکا نو مطعم ابن عدی د نبی رسول الله دا خبره منظور کړه ته زما په پناه کې او خپل زامنو ته خپل ورونو ته توري راواله او د خانه کعبه نه غیر چا پیره ودرېږي د حرم په دروازه کې ودرېدو او په خپل په وښ باندې کې نهسته توري راويستله او چې توري راويسته چغې کړه وی محمد ابن عبد الله ته ما فنا ور کړی دا اے مکه والا او قریش والا خبر شي محمد ته ما فنا ور کړی دا کو چا ورته سو زما توري ته به سمي سمېوي نبی رسول الله والسلام لاړو حجر اسود لومبه خپل کو حجر اسود خپل کو بیا د خانه کعبه نه و چکر گیر چا پیر ولګوري طواف وکړو او بیا د رکعات مونږ یو کو داغه نه پس بیا کور تلا چې کور تلا یدي وجنه بیا په غزوه بدر کې کوم قیدیان شو کنه کوم خلک قیدیان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه زمانہ کې ویلو وی کو چرته مطعم ابن عدی وس موجود وکنه او په ما پس راغلی وي چیرې دا کوم قیدیان تاسو ردی دا آزاد کا وی دا پلیتان او دا ناپاک په ما د مطعم ابن عدی د وجه آزاد کړي خو هغه نشته مړ دینو دا هغه سلو چې چا نبی رسول الله تصور کړی وا فنا ور کړی وا وی کلن په ما پس هغه راغلی کنه د نبی رسول الله سره به د احسان دومره غټ احساسو چا چې سره لګون ته احسان کو کنه دا سره ډیر احسان سره ډیر خلک احسان پرموش کنه تو سره ما احسان کو ډیر غټ احسان به سره کومه به سبب تا ما سره څه کړی دي ما سره څه خېګړه کړی دا د نبی رسول الله سره چې چا معمولی غونته کې خېګړه وکړه معمولی غونته احسان به وکړو نبی رسول الله به ټول عمر یاد ساتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله په غزوه بدر کې چې کله کافر قیدیان شو کې مطعم ابن عدی ژوند او ما پس راغلی وي او راته ویل چې دا ناپاک آزاد کنه دا ټول به ما آزاد کړیو دا ټول به ما آزاد کړیو خو هغه نشته دینو